سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او نن ستاسو سره د صحت په حواله د یو بلې مهمې ویډیو سره حاضر یم او نن زما موضوع د تندر یا آسماني بجلي چې په انګلیش کې ورته موږ لایټنینګ هم وایو. زموږ په ټولنه کې چې کله په چا تندر راپرېوځي نو د خلکو دا خیال وي چې دی مړ شو او په ده په وجود کې کرنټ دی یا په ده کې بجلي ده، نو کله چې دی موږ په ځمکه کې ښخ کړو نو دا بجلي به نیوټرلایز شي یا به ختمه شي او دی به راژوندی شي. حالانکه دا مسکنسپشن دی، داسې بالکل نه ده، پته نه لګي چې دا خبره چا راوړې ده، کوم ځای نه راغلې ده، خو دا بالکل ټیک نه ده. او دغه 15 نه 15 منټو پورې وخت چې کمي نو دا د دې کس دپاره ډېر زیات قیمتي دی د ژوند او مرګ په کشمکش کې. نو په دغه وخت کې موږ له څه کول پکار دی او د مریض ژوند موږ څنګه بچ کولی شو، په دې حواله تاسو سره تفصیلي خبره کوم. ټول نه مخکې به زه دا ووایم چې موږ چې څه ته دغه وایو، د تندر وایو یا آسماني بجلي وایو، چې دا څه شی دی. اصل کې تندر چې دی نو دا په وریځو کې جوړیږي او وریځ چې نو هغه نیګیټیو او پازیټیو چارج وي. کله چې د وریځو کې د چارج پولرایزیشن وشي دا یا د یو بل نه جدا شي نو پازیټیو چارج بره پاتې شي او نیګیټیو چارج ښکته راځي. خو په عمومي توګه باندې چې نو دا هوا چې کومه نو دا د انسولیټر کار کوي او دا نیګیټیو چارج ښکته نه راپرېږدي. خو کله چې دا ډېر زیات زورور شي او هوای لاره نشي نیولی، د هوا چې ده نو بیا د انسولیټر په ځای د کنډکټر کار شروع کړي یا معاون شي یا مددګار شي او دغه چارج چې د ځمکې پورې راوړي. اوس دلته خبره دا ده چې ځمکه کومه ده نو دا نیګیټیو چارج، خو په ځمکه له پاسه چې کوم څیزونه دي لکه بلډنګونه او ونې بوټي، دا څیزونه چې نو دا پازیټیو چارج نو دا د پازیټیو چارج څخه دا ځان رارسوي او دغه سرکټ مکملوي او بجلي پکې بیا پاس کیږي. زموږ د خلکو عموما دا خیال چې یاره بلډینګ یا غټه دنګه ونه چې ځان ته تندر راکاږي، حالانکې داسې خبره نه ده. تندر چې کله راځي نو د دې دوه اصول، یو دی چې نږدې ځای ګوري، بل دی چې د کم مزاحمت ځای ګوري. دا دوه خبرې د هغه دپاره نو که هغه هر څه شی نو په هغه باندې به تندر راځي. اوس په دغه ځای کې که فرض که انسان ولاړ دی او په انسان دا تندر راشي نور څه نشته، دنګ څیزونه نشته لکه بلډینګ یا څه ونه نشته، نو دا په ځمکه راځي او په ځمکه بیا نور څه یي لکه انسان ولاړ نو هلته دا تندر په هغه راځي. کله چې ده ته دا کرنټ پاس کیږي نو ما چې څنګه ووایي چې دنګ ځای به ګوري نو د ده نه دنګ بلډینګ یا څه نه نو په انسان باندې به راځي او کم مزاحمت والا یا لیست ریزسټنټ چې موږ څه ته وایو نو هغه ځای دی ګوري. نو لیست ریزسټنټ لاره بیا په وجود کې چې ده نو هغه د رګونو لار ده. نو د تندر په یو خپه راننوځي، زړه ته راځي او په بله خپه وځي. دا تندر دا بجلي چې کومه یا دا کرنټ چې کومي دا دومره زوروري چې په دې کې تقریبا د 1 بیلین جول پورې په دې کې بجلي او دا دومره بجلي چې د 6 میاشتو پورې د 80 واټ بلب د بلولی شي، دومره زوروري او رفتار هم سیوای د لایټ رفتاري. نو کله چې د وجود ته راننوځي او موږ ته پته ده چې لکه زړه خپل حرکت کوي، په دې کې خپل ریدم دی او په دې کې پازیټیو نیګیټیو چارج په هغې وجه دی روان دی او خپل حرکت کوي. نو کله چې دا تیزه بجلي ورته راننوځي دی ته نو د زړه دا حرکت دی بالکل بند کړي، ساکت کړي او کس چې دی نو دی په کارډیک ارسټ کې لاړ شي، دی بېهوشه شي. دغه وخت کې چې دی بېهوشه شي نو دله د مدد پکاري. وسه مدد موږ د ده څنګه کولی شو؟ د ده چې خواوشا څوک خلک یي نو ده ته ریسیسیټیشن کولی شي، پی سی آر ورته موږ وایو، سی پی آر بخښنه غواړم، سی پی آر ورته موږ وایو. دا کارډیو پلمونري ریسیسیټیشن دی او دا څنګه کیږي په دې باندې به زه تاسو سره یو ویډیو شریکه کړم، پریکټیکل به تاسو ته وښیم چې تاسو به د سی پی آر څنګه کوئ او د مریض ژوند به څنګه بچ کوئ. خو ستاسو د پوهې دپاره چې دا خبره به وکړم چې په دغه وخت کې لکه دا مریض به تاسو نیغ سملوئ او لاس او خپې به یې نیغې کوي، د زنه به ولچوته کوي، د ساه نالۍ به یې ازاده کوي او دا یو لاس چې دی د په سینه به کښېدی، دا بل لاس به خپل لاس کښېدی او د چجونه چې دي دا به کمپریس کوئ، په ده به زور کوئ، دومره زور چې د 2 انچو پورې د سینه چې دا ښکته ځي او په 1 منټ کې د 100 نه راواله د 120 پورې کمپریشن تاسو ورکولی شئ او په دې منځ کې به 2 پیرې دله ساه ورکول غواړي. ساه به څنګه ورکول غواړي؟ په خوله به وله سټوکې یا سپاک کپړه کېدی او یو اوږد ساه به ورکوئ او 2 سکنډ 3 سکنډه به صبر وکړئ، بیا بل اوږد ساه ورکوئ. که 2 کسان نو یو ریسیسیټیشن کولی شي او بل وله ساه ورکولی شي، دغه کار رواني. په دې منځ کې نور ملګري چې څوک نو په کار ده چې هغه په دغه وخت کې امبولینس ته یا ډاکټر ته یا پیرامیډکس هر څوک چې اویلیبل هغه ته کال وکړي او د دې مریض ژوند چې دی بچ کړي. په دې باندې به تاسو سره پریکټیکل یو خبره وکړم، دا ویډیو جوړه کړم.
اوس لکه یو داسې ځای کې انسان ولاړ دی چې هلته تندر را پرېوتو امکان دی، نو دله څه کول پکار دي، ځان څنګه بچ کولی شي. که دغه ځای کې دنګ بلډینګ نو هغې ته دې ننوځي، ځان دې پناه کړي، که یا دنګې ونې لاندې دې هم نه ودرېږي، ځکه چې ونه هم کیدی شي د هغه نه ورته هغه چارجز راشي، خو یو ځای ته دې ځان نه باسي چې دا تندر نه ځان محفوظ کړي. که داسې ځای هم نه نو بیا د تندر یا ونې هم نه دنګ څیزونه دننه ورسره نشته، نو د بیا امکان دا ده چې دا تندر په ده راپرېوځي. نو دله اوس په دې وخت کې دا کول پکار دي چې دی به په دې ځمکه کښېني، په خپو په سر به کښېني، دی به ودرېږي نه، ځکه چې دی ودرېږي او قد د ده سیوای نو کیدی شي خواوشا کې چېرته بل دنګ ځای او که دی کښېني نو دی بچ شي او په هغه تندر راپرېوځي. سملي به هم نه، سملي به ځکه نه چې د په ځمکه کله دی سملي نو د کانټیکټ ایریا چې ده هغه زیاته شي، او کانټیکټ ایریا چې زیاته شي نو تندر راښکلو یا د کرنټ راننوتو امکان ډېر زیات سیوا شي هغه ته. دی به کښېني او کښېني به څنګه، د پنجو په سر به کښېني، په پنجو په خپو پوندې به دنګې کړي او پنجې چې دي هغه په ځمکه کښېږدي او پوندې به د یو بل سره ولګوي او کېبني. پوندې چې د یو بل سره ولګوي او دی کښېني نو امکان دا دی چې دا تندر په یو خپه راوننوځي او په بله خپه وځي او د زړه حرکت ته څه ونه یا دی بچ شي. نو دا یو حکمت عملي یا حفاظتي تدبیر به دی خپلی، نو تندر نه په دې وجه دی بچ کېږي. ملګرو تاسو به پوه شوي چې لکه څنګه موږ د تندر نه ځان بچ کولی شو او څنګه نور کسان چې تندر پرې راپرېوځي هغه موږ بچ کولی شو. نو هیله ده چې دغه مسکنسپشن یا دا طریقه چې کوم موږ دا کس چې دی دا په ځمکه کې ننباسو او په ځمکه کې ښخوو او دا یو خیالي چې د نه به کرنټ وځي، نو دغه وخت د ژوند بچ کولو وي. څنګه چې ما خبره وکړه 15 نه 15 منټو پورې به دغه وخت کې دله ریسسیټیشن دله پکار دی چې دا خلک ورکي او هر سړي له زده کړه په دې پکار ده که خدای مکه په داسې ځای کې تاسو یوازې یې چې ستاسو په کور کې په چا تندر راپرېوځي یا په ملګرو یا په نور مینوالو، نو تاسو د هغه ژوند بچ کولی شئ. په دې به تاسو سره بله یو ویډیو هم جوړه کړم او د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره د صحت په حواله زما سره اوسئ او الله مو خوشحاله او آباد لره.